مازیګر مهال مې اراده وکړه چې هغه چوک ته لاړ شم د کوم چوک چې قاسم یادونه کړې وه. زه هماغه چوک ته لا نه وم رسېدلی چې یو قوي او زورور اواز مې واورېد. ټول ښار یوې غمجنې خاموشۍ ونیوه. زه هېڅ پر ځان نه وم پوه شوی چې څنګه د پېښې ځای ته رسېدلی وم. څلور خواوو ته مې نظر واچوه. ټول چوک سرو وینو او ټوټه ټوټه شوو جسدونو نیولي وه. په تنده لهجه یې ویل: تر اوچت شه قاسمیا. یو تن ماشوم چې رنګ یې ژیړ او پر تن خوار و د تختې مخې ته راغی. ښوونکي په قهرجنه ژبه ترې پوښتنې شروع کړې: تا ولې کتابچې نه دي راوړي او جامې دې هم زړې دي؟ ولې؟ هغه پلار سر خوړلی دی، څه کار کوي؟ ولې چپې؟ ځواب راکړه. د ماشوم له غټو سترګو څخه څو اوښکې پر مړاوي څېرې تېرې او ګریوان ته کوزې شوې. په سلګو یې وویل: معلم صاحب، د کتابچو وس نه لرم. کالي هم راته چا په خیرات کې راکړي او پلار مې پخوا په یو بمي چاودنه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی او اوس د کورنۍ هیلې او امیدونه ماته دي. څه شیبه غلی و، بیا یې داسې داستان شروع کړ: زه چې کله له مکتب څخه رخصت شم نو قلم او کتابچه مې له دې بکسې څخه لرې کوم او پر ځای څو د بوټانو برسونه او رنګونه په دغه بکسه کې اچوم. سیده د ښار په لورې ځم. ښوونکی صاحب، هلته د خلکو شلېدلې څپلۍ ګنډم او یا یې رنګوم. چې له چا څخه لس وغواړم 5 راکوي او که له چا څخه 5 وغواړم راپورې خاندي او هېڅ هم نه راکوي. قاسم لا خپلې خبرې نه وې خلاصې کړې چې د رخصتۍ زنګ یې واهه. ټول شاګردان او استادان په خپله مخه روان شول. د استاد له سترګو هم اوښکې لارې کړې وې او په خجالت حالت له ښوونځي څخه روان شو. مازیګر مهال مې اراده وکړه چې هغه چوک ته لاړ شم د کوم چوک چې قاسم یادونه کړې وه. زه هماغه چوک ته لا نه وم رسېدلی چې یو قوي او زورور اواز مې واورېد. ټول ښار یوې غمجنې خاموشۍ ونیوه. زه هېڅ پر ځان نه وم پوه شوی چې څنګه د پېښې ځای ته رسېدلی وم. څلور خواوو ته مې نظر واچوه. ټول چوک سرو وینو او ټوټه ټوټه شوو جسدونو نیولي وه. ناڅاپه مې پر یو کوچني لاس سترګې ولګېدې چې د وینو سور رنګ سره سره تور هم ښکارېده. په چټکۍ ورغلم، راوچت مې کړ. څو قدمه اخوا مې یو کوچنی جسد ولید چې زګیروي یې کولې. ورنږدې شوم، په غېږ کې مې کلک ونیوه. په ډېرې بې صبرۍ او ناهیلۍ راته داسې وویل: دا 40 روپۍ مې مورجانې ته ورکړه او ورته ووایه چې له ژوند سره مبارزه وکړه. شاید ډېر څه نور هم ویلی وای، خو ما د امبولانسونو او دولتي موټرو له لاسه هېڅ وانه اورېد. په وروستیو کې هم دومره پوه شوم چې په وروستیو سلګیو کې مورې اواز کوه، نفس یې ودرېده، سترګې یې هم ودرېدې او ځان یې د تل لپاره له دې لالهانده او ظالمې نړۍ څخه بېغمه کړ او روح یې چې امانت ورکړل شوی و بېرته د کائناتو څښتن تعالی ته وسپاره. د بکس له خلاصولو سره سم مې سترګې په یو سپین کاغذ ولګېدې چې لیکلي وو: د لویو قدرتونو ربه، یو تمنا د اورېدی شي که نه، ستا د سکڼي ماښام نه لوګي، د چا د زړه لوګی لیدی شي که نه. د لویو قدرتونو ربه، یو تمنا د اورېدی شي که نه، ستا د سکڼي ماښام نه لوګي، د چا د زړه لوګی لیدی شي که نه.